خپل احساسې په شعرونو او کیسو کې بیان کړی. په جلال آباد کې به حافظې نوښت ته ورسو چې په 12 کلنۍ یې په شعر ویلو پیل وکړ. له حافظې سره زموږ همکار هیلې مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتې چې شعر د کوم احساس له مخې پیل کړ. دا چې تاسو وګورئ چې موږ وطن کې ډېر زیات جنګونه تیر شوي دي او ډېر یتیمان پاتې شوي، کونډې پاتې شوي، نو دې د حالت چې سړی ګوري نو واقعا متاثره کېږي او بیا ما خپله دې دغه شعر ولیکل. حافظه جانې زه چې تا ته ګورم ډېر کم عمر راته ښکارېږي، نو شاعري په څو کلنۍ کې شروع کړه؟ آیا راته ویلی شي؟ بلې وایي هلته به په 6م ټولګي کې وم، 12 کلنه 14 کلنه به وم. آیا لومړنی شعر هم یاد دی چې کوم یو شعر به م لیکلی و؟ او د مور په اړه مې لیکلی دی. ته خو وي یوه رڼا زما د سترګو، مورې ولې شوې پناه زما د سترګو، بې له تا نه مې ژوندون کول نور سخت شول، تل به وي دا ویر ژړا زما د سترګو، مورې ما چې به اواز کړلو د مورې، ته به ټوله شوې قربان زما د سترګو، زما سترګې ستا لیدو پسې ړندې شوې، مورې تشه لږ دوا زما د سترګو، مورې ولې شوې زما نه مروره، ته خو یې یوه دنیا زما د سترګو. حافظه جانې څنګه یعنې ته به دومره وړه وې، 6م صنف کې وې، آیا د هغه حالت دې راته ویلی شي چې څنګه دا فکر در ولیده چې شعر ولیکي؟ هغه حالت خو زه چې فکر وکړم نه ما ذهن ته خپله نه راځي چې زه څنګه راغلی یم ناسته شوې یم، بیا مې قلم او کتابچه راخیستې چې شعر ولیکم. نه پوهېږم چې څنګه ماته دا فکر راغلی دی، زه خپل هم دې باندې نه پوهېږم. دغه شعرونه تاسو خپل چاته ښکاره کوئ د اصلاح دپاره که نه؟ بلې اوس زه چې شعر ولیکم پلار ته مې وړم، هغه یې ګوري اصلاح کوي راته غلطیان. او هڅونکي م څوک دی، یعنې ډېر م څوک تشویق کوي؟ بلې پلار او مور مې ډېر زیاته تشویق کوي. زه چې هر څه ولیکم نو هغوی ډېر وایي خوښوي او وایي ډېر ښه دي او ما تشویق کوي وایي لیکئ. شعرونه علاوه نورې لیکنې کوئ او که نه؟ بلې او لیکنې کوه، کیسې لیکم ورسره، دا کیسې ورسره لیکم او هغې نه علاوه بله لیکنه نه ده کړې تر اوسه. څومره شاعري م کړې ده دا راته ویلی شي؟ یو 50-60 شعرونه به مې خو. آیا دغه شعرونه چې تاسو لیکئ کوم ورځپاڼې ته یا مجلې ته ورکوئ که نه همداسې در سره ایښي او پټ نه ښکاره کوئ؟ ولې نه، د ماشوم په مجله کې ما شعر چاپ شوی دی، آینده کې نور مې ورکړي هغه به چاپ شي، خو د هغې نه علاوه ما بل چاته مې نه دي ورکړي چې چاپ شي. ښه اوس کوم شعر لیکلی دی نوی؟ بلې او وطن په اړه مې ترانه لیکلې ده. که چېرته راته دا لږ ترانه م کې ووایې دا ترانه دی نو؟ ته مو مور موږ د بچیو تا به ساتو په مېړانه، دغه هر یو افغان وایي زموږ ګران افغانستانه، جوړول دې په موږ قرض دی، رغول دې په موږ فرض دی، یو ګلشن به درنه جوړ کړو تا به ساتو له خزانه، دغه هر یو افغان وایي زموږ ګران افغانستانه، ستا بچې ټول اتلان دي په هر ځای قهرمانان دي، د ننګ تورې مو په لاس دي تا به ساتو له بلانه، دغه هر یو افغان وایي زموږ ګران افغانستانه، تیاره کې به دې رڼا کړو جهالت به دې په شا کړو، چراغونه به د علم تا کې ډېر کړو موږ روښانه، دغه هر یو افغان وایي زموږ ګران افغانستانه، ستا زخمي زخمي ټټر ته ستا زخمي زخمي ځیګر ته کړو ملهم به ورته صلحه د جنګونو یو ستومانه، دغه هر یو افغان وایي زموږ ګران افغانستانه، ستا کنډر کنډر کورونه ستا زړې ورانې جونګړې، همت کړی ستا بچو دی ترې به جوړ کړې ګلستانه، دغه هر یو افغان وایي زموږ ګران افغانستان. مننه، ډېر ښایسته اواز هم لري. ښه حافظه جانې، کوم شعر ستاسو په دا شعرونو کې چې تاسو لیکلی دی کوم شعر درته ډېر په زړه پورې دی، کوم شعر دې ډېر خوښېږي؟ دا یو دانه ما لیکلی دی، دا ما ډېر خوښېږي، دا ماشوم مجله کې چاپ شوی یم. دا توره ږیره دې شوه سپینه بنا نه شوي، د یتیم د حاله ولې اګا نه شوي، د قیامت په ورځ به څنګه جواب ورکړي، مسلمان وي په رښتیا مسلمان نه شوي، چې لوټمارو درنه ښکلی ګلشن لوټ کې د غفلت په خوب ویده وي بیدار نه شوي، چې په خوله دې کلمه په زړه ګمرایي، ګناهګار وي ګناهګار پرهیزګار نه شوي، د دنیا کارو کې سر تر ویښتو پټي، د خدای ذکر ته کمبخته اوزګار نه شوي،
د نوښت حافظې دغه وینا واوره خیانتګر وي خیانتکار شي هوښیار نشي